बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुल्क रखरा क्लास د सी प्लस प्लस ویډیوز ته او په دې ویډیو کې موږ تاسو په فرند فنکشن باندې کار کوو. ملګرو راځو سلایډز ته او په سلایډز ګورو چې موږ تاسو په زړه ویډیو کې په فرند کلاس باندې کار وکړو او د غیب باره کې موږ تاسو په نورمال اگزامپل یا پریکټیس لیول اگزامپل او همداسې په د ریل لایف پروجیکټ اگزامپل په سطح باندې اگزامپل باندې هم موږ تاسو کار وکړو. نو راځو په دې ویډیو کې موږ تاسو په فرند فنکشن باندې کار کوو چې دا هم یو ضروري ټاپک دی په سی پلس پلس پروګرامینګ کې. ملګرو دلته ما د هغې باره کې څه انفارمیشن لیکلی دی چې this function is declared outside of the class. نو ملګرو فرند فنکشن چې دی هغه همیشه د یو کلاس نه بهر ډیکلیر کیږي خو هغه فرند کیږي د کلاس په منځ کې. څنګه د دې په باره کې به زه تاسو ته پریکټیکل کار وکړم. صحیح دی. دلته کې ما بیا ویل دي چې د دې اکسیسیبیلیټي چې کوم کلاس یو فرند فنکشن کال کی یعنی یو فرند فنکشن ځان ته ډیفاین کی بیا هغې ته اجازت ورکوي چې دا دغه کلاس پرایویټ پراپرټیز اکسس کی. صحیح دی ملګرو، یعنی پرایویټ پراپرټیز اکسس کولی شي ترڅو پورې چې یو کلاس یو بل کلاس ځان سره فرند نکي او یا هم یو بل فنکشن ځان سره فرند نکي نو په هیڅ صورت باندې نشي کولی چې دغه کلاس پرایویټ پراپرټي بل څوک استعمال کړي. صحیح دی ملګرو. نو دلته تاسو وګورئ ملګرو ما څه خصوصیات لیکلي د فرند فنکشن په باره کې او ډېر مهمه دي. دا باید تاسو په خپل ذهن کې وساتئ چې کله هم تاسو پروګرامینګ کوئ. اول دا چې this function is not in the scope of the calls دا کلاس دی ملګرو. صحیح دی نو کلاس. So this function is not in the scope of class in which it is called friend. یعنی دې مطلب دا دی چې دغه فنکشن دا هغه کلاس پورې محدودیت نه لري چې په کوم کې د فرند کال شوی، یعنی دې ته ویل چې ته زما فرند دی. صحیح دی. څنګه ته وایم you cannot call it by using object ته ضرورت نه لري ملګرو. دا نورمال فنکشن یا ګلوبل فنکشن په شکل باندې کال کیږي. دلته مې هم دا خبره کړې ده چې تاسو دا کال کولی شئ د نورمال یا د ګلوبل فنکشن په شکل باندې. او نورمال او ګلوبل فنکشن چیرې ملګرو دا موږ تاسو په فنکشن ټاپکس کې ویلي د سی پلس پلس چې تاسو یو فنکشن د مین فنکشن نه پاس ډیکلیئر کوئ بیا د هغې ډیفینیشن چې دی د مین فنکشن نه لاندې لیکئ او بیا هغه تاسو کال کوئ. دغه ته اصل کې نورمال یا ګلوبل فنکشن وایي. صحیح دی. او دا مهم پوینټ دی ملګرو چې argument of this function is an object of the class. د دې ته چې کوم تاسو argument پاس کوئ ملګرو هغه باید چې د چوي د یو کلاس object وي په کوم کلاس کې چې دا فرند کال شوی دی. صحیح دی. therefore it cannot access data variable directly but through object argument. دغه وجه نه نشي کولای چې دا فنکشن د یو کلاس ویریبل چې دی هغه مستقیما اکسس کی، باید دغه د object په تر باندې اکسس کی. صحیح دی. نو ملګرو اکثر شاګردان ته په ذهن کې دا سوال خلق کیږي چې د object په تر باندې کچېرې یو فنکشن فرند نم وي تاسو کولای شئ چې ویریبل اکسس کړئ د هغه کلاس. نو صحیح دی. د یو فنکشن د object په تر باندې د یو کلاس ویریبل اکسس کولای شي خو یوازې په یوازې پبلک نه پرایویټ. صحیح دی. نو د فرند کچېرې فرند شي هغه فنکشن بیا هغه پرایویټ پراپرټیز هم اکسس کولای شي. One of the biggest advantage of friend function is it can be bridged between two classes. او دا د ټول نه غټترینه فایده یا دې چې کوم advantage ده دا کولای شي چې دوه کلاسونو په منځ کې برج وي. څنګه دې باره کې وزه تاسو ته یو اگزامپل هم کار وکړم. نو ملګرو راځو سی پلس پلس ته او هلته په دې باندې پریکټیکل کار کوو. خو هغې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، زموږ د یوټیوب چینل نوم دی ظریف بهادري، دا حتما سبسکرایب کړئ او دې سره سره د زی کوډ په نوم باندې زما نوی چینل دی چې دا د انګلیسي ژبه کې ټول مکمل پروګرامینګ په انګلیسي ژبه کې دی. په دې کې تاسو کولی شئ دا هم سبسکرایب کړئ ملګرو. نو راځو چېرته ډیف ته او ډیف کې به زه څه کار وکړم. دلته به زه راشم اول به زه یو فنکشن جوړ کړم لکه څنګه چې نورمال فنکشن جوړوو. زه ورته وایم چې void او دلته به زه واخلم فنکشن نوم به واخلم چې زه به واخلم چې ډسپلی. صحیح ده که نه؟ زه به واخلم چې ډسپلی. دا یو فنکشن دی او خلاص. او دغه فنکشن ته زه به وایم چې ته ماته د یو کلاس object پاس کړه. اوس تر اوسه پورې ما سره کلاس نشته خو زه به فی الحال ورته ورکړم چې ټیسټ او بي جې مې واخیست. صحیح دی. دا یو فنکشن شو. کلیر ده. دا ما سره یو ګلوبل فنکشن ده. اوس هغې نه پس به زه راشم دلته پاس دلته به راشم او ورته وایم چې ته ما سره ټیسټ کلاس جوړ کړه. ټیسټ اول به زه ورته وایم چې کلاس هغې نه پس به زه واخلم چې ټیسټ دا ما سره کلاس شو. دغه ټیسټ کلاس ته به زه راشم ورته وایم چې ما سره پرایویټ پراپرټیز دي دي. اول دی ما سره څه شی وکړه 90x مې واخیسته از ایکوال ټو 90 دا مې واخیسته او هغې نه پس بیا دي پبلک پراپرټیز دي. صحیح دی. نو پبلک
اغین دلته به زه راشم int y او int y او z واخیست صحیح دی ملګرو او دې کې بیا یو فنکشن هم دی د شي په نوم باندې زه به ورته وایم چې ته ماته څه وکړه void show او زه به ورته وایم چې int x یا به زه ورته وایم چې ډایرکټ ماته څه کار وکړه ته ماته سی اوټ کوه زید اول به زه ورته وایم چې سی اوټ کوه ماته y ډبل ډاټ دلته به زه ورته واخلم د y قیمت او همداسې به زه ورته واخلم چې زید ډبل ډاټ او دلته به زه ورته واخلم چې زید قیمت نو دا مثلا یو فنکشن دی شو چې یوازې به دا دواړه ویریبل اکسس کوي که چیرې دغه فنکشن غواړئ چې دغه اکسس کړي نو دا هم کولی شي ځکه دا د خپل فنکشن دی صحیح دی ملګرو خو زه غواړم چې دې ځای کې یوازې دغه ایکس چې دا پرایویټ دی دغه فنکشن هم اکسس کوي نو زه به راشم دلته به څه کار وکړم ورته وایم چې ما سره فرند یو فنکشن دی فرند صحیح دی د فنکشن نوم دی ډسپلی صحیح دی که نه پاسواس او دې ته به زه ټیسټ آبجیکټ مې هم ور پاس کړم دا وشو فرند دی اوس نو ملګرو د دغه ټیکنیک په وجه باندې دغه ډسپلی فنکشن چې دی دې کې ما سره څه پروت دی ایکس y او z دا درې واړه ویریبل په دې کې پراته دي او که چیرې دا نه وي نو بیا په دې کې ما سره څه شی دی په دې کې بیا ما سره یوازې د دغه آبجیکټ په واسطه باندې یوازې زه y او z اکسس کولی شم صحیح دی نو دلته به زه دا کنټرول زیډ کوم او هغې نه پس به زه راشم دلته به ورته وایم چې سی اوټ کوم ته value of صحیح دی که نه value of x and test صحیح دی که نه test ته راشه test او دې ته به زه راشم ورته وایم چې ته object dot x ماته پرنټ کړل ته صحیح دی نو د x ویلیو ما سره 90 ده نو ملګرو که دلته زه راشم او اوس ورته وایم چې ته ماته ډسپلی فنکشن کال کړه صحیح دی نو ګوره دا څومره اسانه ډسپلی فنکشن او دې ځای کې به زه څه کار وکړم دې ځای کې به زه ورته وایم چې ټیسټ ټیسټ او مې واخیسته او دا او ما دلته ورته ورپاس کړه دلته ما ورپاس کړه صحیح دی ځکه دا مانه ټیسټ آبجیکټ غواړي نو دا او چې دی د ټیسټ آبجیکټ دی هلته مې ورپاس کړه ډسپلی ته ډسپلی به څه کار وکړي د دغه او په واسطه باندې به تاسو څه کار وکړي دا ایکس به اکسس کړي که زه دا پروګرام رن کوم ګورم چې مشکل دلته دی ملګرو چې void display void خو دلته کې تاسو ګورئ فرند ډسپلی دی نو دلته به تاسو ورسره void ولیکئ تر څو دا صحیح شي اوس دا رن کوم نو دا تاسو ګورئ ملګرو چې value of x and test 90 نو د دې چې کوم 90 چې کوم ما سره پرایویټ پراپرټي ده هغه ما اتوماتیکلی اکسس کړه بهر د کلاس نه صحیح دی نو دا اصل کې ما سره د فرند فنکشن نو دا اصل کې د فرند فنکشن چې کوم ټیکنیک ده په پروګرامینګ کې په دې شکل باندې دا اکسس کوي نو ملګرو راځو په څه باندې کار کوو چې how it can be bridged between two classes د دوه کلاسونو په منځ کې دا برج څنګه کېدای شي نو زه به راشم دلته ډیف ته او ډیف کې به څه کار وکړم یو کلاس به جوړ کړم نوی نو زه به داسې یو اپلیکیشن جوړ کړم چې په هغې کې زه غواړم چې د دولت د خوا نه وکتل شي چې یاره مثلا د کوم سیاحت ځایونه چې دي هغه څو ځله ته وزټډ شوي دي په یو کال کې یا په یو میاشت کې صحیح دی ملګرو نو د هغې لپاره به زه یو کلاس جوړ کړم مثلا زه به ورته وایم چې کوم ځای نوم ورکړم زه به ورته نوم ورکړم قرغه صحیح دی که نه نو ما سره قرغه ده یو کلاس او بل کلاس چې دی مثلا زه به راشم دلته ورته وایم چې کلاس بل دی ما سره پغمان صحیح دی که نه نو دا دوه کلاس شو ما سره زه غواړم چې په دغه کلاس کې دلته ما سره پرایویټ پراپرټي صحیح دی او پرایویټ پراپرټي کې به زه ورته وایم چې int counter یعنی چې هر ځل ته دا وزټډ کېږي باید چې دغه کاونټر پاس لاړ شي چې یعنی یو ځل شو دوه ځل څو ځل ته دا وزټډ شو دغه قرغه صحیح دی نو هغې نه پس به زه راشم دلته ورته وایم چې پبلیک ما سره یو فنکشن دی د چې په نوم باندې دی زه به ورته وایم چې وزټډ صحیح دی که نه وزټډ دا مې واخیسته قوسمن هلته مې دا انټر کړه زه به دلته ورته وایم چې نیم راکړه صحیح دی دلته به زه ورته وایم چې سټرنګ به دې کې string به دې کې name صحیح دی او هغې نه پس به زه ورته وایم چې see out زه به ورته وایم چې name به واخلم name او دلته به زه بیا ورته دا واخلم مسج ورکړم چې visited څه شی قرغه صحیح دی دلته به دا ورکړم قرغه یو سمپل اپلیکیشن یا سمپل پروګرام دی دلته به زه دا انډل واخلم خلاص نو دا مثلا په دې شکل باندې شو یعنې visited قرغه دغه نوم چې کوم نوم ته ورکړه هغه قرغه visited کړه او هغې نه پس به راشم دلته به څه ورته وایم چې کاونټر ماته دی دا کاونټر چې دی ماته کاونټر پلس کوه ماته صحیح دی ملګرو نو دا په دې شکل باندې یعنې کاونټر به راځي همدغه زه به راشم پغمان ته او پغمان کې به څه ورته وایم دلته به زه ورته وایم چې ته ماته څه کار کوه پرایویټ همغه تکنیک به زه اجرا کړم دلته کې زه ورته وایم چې پرایویټ دې ته به ورته وایم چې کاونټر دی ما سره یعنې
ګورم چې پغمان څو ځله وزټډ شوی دی نو int counter is equal to 0 نو واخیسته بیا راغلم ورته وایم چې public یو فنکشن دی اوس د فنکشن نوم دی ګورئ ملګرو دلته public مې اخیستی دی ډبل ډاټ لاندې به راکښته شي دلته تاسو وایډ ورته ولیکئ چې بیا مثلا زه به د دې کاپي راواخلم کاپي دلته به لاندې پیسټ نو دا مثلا تر دې حالته پورې اوس دا چې د نیم دې ته به هم نیم راځي او وزټډ قرغه نه پغمان به زه ته ولیکم دا به زه سلیکټ کړم پغمان ځکه دا مثلا پغمان دی کلیر دی نو دا دوه کلاسه ما سره اوس جوړ شو کلیر دی نو زه به راشم دیز د مین فنکشن ته ګورئ مین فنکشن ته به زه راشم اول واخلم څه شی قرغه واخلم او نوم به ورته ورکړم چې قرغه او هغې نه پس به پغمان واخلم پغمان او نوم به ورته ورکړم چې پغمان نو دا دواړه آبجیکټس دي یو ما سره کلاس دی او دا یې دغې آبجیکټ شو اوس نو راځم دلته اوس ګورئ ملګرو ورته ښه زه به راشم ورته ووایم چې قرغه صحیح ده که نه قرغه ډاټ وزټډ صحیح دی چا وزټډ کړ مثلا ما هم وزټ ظریف صحیح ده دا یو هغې نه پس به زه راشم ورته وایم چې پغمان ډاټ وزټډ صحیح دی نو PAGH باید چې سپیل کې مسټیک نه وي بیا دا کار نه کوي ملګرو صحیح ده که نه نو پغمان ډاټ وزټډ شو پغمان هم وزټ شو زه به ورته ورکړم چې مثلا ما مریم ورکړه کلیر دی نو دا ما سره وزټ شو ملګرو که زه دا شم دا پروګرام رن کړم په سکرین باندې دا تاسو وګورئ نو په سکرین باندې به ماته څه راځي ظریف visited قرغه او مریم visited پغمان همدغسې که زه راځم دلته کې اوس ورته بیا لیکم دا زه به یې دې کاپي راواخلم کاپي نو پیسټ همدغسې زه لاندې راشم ورته وایم پیسټ همدغسې زه راشم ورته وایم چې پیسټ کړه دلته به زه نوم ورکړم ABC دلته به زه نوم ورکړم چې XYZ او دلته به زه نوم ورکړم فار ایگزامپل خان نو دا ګورئ په دې شکل همدغسې زه به د پغمان هم کاپیانې راواخلم کاپي پاس به پیسټ کړم دلته کې ګورم چې څو ځله ما پغمان وزټ کړی دی یعنې خلکو څو ځله پغمان وزټ کړی زه به دلته واخلم بهامپټي مې کړه دلته به یې لاندې هم پیسټ کړم دې ځای کې او دلته به زه ورته وایم چې لایک فار ایگزامپل اکمل مې کړه دلته به یې هم زه لاندې راشم یو ځای کې پیسټ او پیسټ نو پغمان زیات وزټ شو صحیح دی او دلته به زه دا واخلم چې XYZ هم راغی او دلته به مریم په ځای باندې به زه ولیکم چې بلال او دا به هم زه چینج کړم لایک فار ایگزامپل زه به واخلم چې شازیه مې واخیست صحیح دی دا نومونه مې واخلل کلیر ده نو دا وزټډ شوی ده که زه دا رن کوم نو د دې به یو لیست ماته په سکرین باندې راځي چې قرغه ډاټ وزټډ دلته ما سیمی کولن پاتې دی دلته سیمی کولن پاتې دی دلته سیمی کولن او دلته هم سیمی کولن ماته پاتې دی دا رن کوم ګورم دا ټول ماته راځي دې کې نو اوس ماته معلومه نه ده چې پغمان څو ځلې وزټډ شوی دی او همدغسې قرغه څو ځلې وزټډ شوی دا دواړه ماته معلومه نه دي د دې لپاره به زه څه کار وکړم ملګرو دلته به زه ورته وایم چې دغه زما پرایویټ یعنې قرغه به ووایي چې یاره زما د کوم پرایویټ پراپرټي کاونټر دی دا ته یو فنکشن ته ورکړه نو د هغې لپاره به تاسو څه کار وکړئ ملګرو دلته به تاسو راشئ ورته ووایئ چې ماته فرنټ فنکشن جوړ کول فرنټ فنکشن او دلته به تاسو ورته واخلئ چې void د فنکشن نوم دې وي چې get counter نو get counter ته به تاسو راشئ اول به تاسو څه کوئ د قرغې یو آبجیکټ ور پاس کوئ نو قرغه او آبجیکټ 1 صحیح ده که نه یا O1 تاسو ته ورکوئ هغې نه پس بیا کاما هغې نه پس تاسو ورکوئ د پغمان آبجیکټ ورکوئ یعنې O2 اوس ملګرو دلته به تاسو ته یو مسله جوړېږي هغه به دا وي چې دا به پغمان دې سپیل به تاسو صحیح لیکئ صحیح ده نو آبجیکټ 2 مسله به دا وي چې پغمان چې دی هغه مخکې د دغه لاین نه مخکې نه دی ډیکلیر یعنې لاندې ډیکلیر شوی دی نو تاسو کولی شئ چې ایزیلی راشئ د دې کاپي راواخلئ دلته پاس راشئ او ورته ووایئ چې ما یو کلاس جوړ کړی د پغمان په نوم باندې دی خو د هغې ډیکلریشن بیا وروسته شوی یعنې دلته ما صرف ډیکلیر کړه او لاندې بیا د هغې ډیفینیشن دی صحیح دی ډیکلریشن او د هغې ډیفینیشن ما سره دلته لاندې دی دې ځای کې تر څو دلته کې دغه لاین ته چې کله کمپایلر رسېږي هغه پوه شي چې ولا د پغمان په نوم باندې یو کلاس ما سره شته دی نو دا وشو ملګرو هغې نه پس به تاسو راشئ دلته لاندې دیز کې دلته به راشئ تاسو به څه ورته وایئ چې دیز کې ماته د دغه فنکشن اوس ډیکلریشن جوړ کړه نو زه به راشم دلته به ورته وایم چې تاسو مرضي ده چې وایډ اخلئ او که یا دغه فنکشن ریټرنینګ کوي دا تاسو خپله مرضي ده نو زه به ورته فی الحال وایډ واخلم او ګیټ کاونټر به واخلم ګیټ کاونټر هغې نه پس به زه واخلم دلته ورته وایم چې ماته دلته ماته وایي چې د پغمان راکړه صحیح دی
د پغمان او object یعنی دواړه object باید زه ورته ورکړم. خیر اول به زه راشم اول به ورته ورکړم د قرغه object ورکړم O1 او همدغسې بل به ورکړم د پغمان یعنې O2 مې object ورکړه هلته ما انټر کړه هلته مې ورته چې see out که ماته څه شی O1 dot counter صحیح دی او هغې نه پس see out که ماته O2 dot counter دا هم ماته counter که صحیح دی یعنې په دغه فنکشن کې د دواړو کلاسونو پرایویټ ډیټا ما اکسس کړله صحیح دی. زه به راشم دلته به څه کار وکړم انټل به واخلم تر څو دا ماته کلیر شي. اوس نو ملګرو دلته چې کله تاسو دا کال کوئ زه به راشم ورته ووایم چې ماته څه کار وکړه کال کړه get counter چې ما سره کوم فنکشن دی د get counter په نوم باندې دې ته به زه د قرغې چې کوم object دی یعنې ما سره دلته دا قرغه ده نو زه به دلته قرغه ورکړم او کاما او دې کې به زه ورکړم د پغمان object ما نو دا تاسو وګورئ ملګرو څومره ښایسته که زه دا پروګرام رن کړمه څه مشکل خو به نه وي دلته ما سره پغمان چې دی دا زیرو دا ماته وایي چې دا هم پرایویټ دی نو تاسو کولی شئ چې دا کاپي کړئ او دلته یې لاندې پیسټ کړئ ورته ووایئ چې یاره دغه فنکشن د دې هم ملګری دی که زه دا رن کوم نو دا تاسو وګورئ ملګرو څومره ښایسته پروګرام رن شو 4 او 6 یعنې څلور ځله ته ما سره پغمان وزټډ شوی او شپږ ځله ته ما سره څلور ځله ته ما سره قرغه وزټډ شوی ده او شپږ ځلې ما سره پغمان وزټډ شوی دې لپاره تاسو کولی شئ چې راشئ دې ځای کې دغه فنکشن کې دننه ورته ولیکئ چې مثلا سی اوټ دلته به راشئ ورته به ووایئ چې ماته اول میسج راکړه دې میسج کې راته ولیکه چې پغمان دا O1 چې دی د قرغې دی که نه نو قرغه visited صحیح دی ډبل ډاټ دلته راغلم او دې ځای کې به زه څه کار وکړم دا مې واخیسته او دلته به هم زه راشم ورته ووایم چې پغمان visited صحیح دی که نه visited دا مې واخیسته او دلته مې هم دا واخیسته په دې شکل باندې اوس که دا پروګرام رن کوم دا تاسو وګورئ ملګرو څومره ښایسته پغمان visited 4 او قرغه visited 4 او پغمان visited 6 که چیرې احیانا یو بل کس راځي دې ځای کې مثلا زه راځم ورته وایم چې ما سره قرغه ډاټ visited شو او دا دلته فور ایگزامپل بیا ظریف بهادري صحیح دی که نه یا وټ ایور چې تاسو هر نوم ورکوئ او زه دا رن کوم دا تاسو وګورئ ملګرو څومره ښایسته نو قرغه ما سره پنځه ځلې اوس وزټډ شوه او پغمان سټل ما سره شپږ دی یعنې دلته که تاسو وګورئ اوس دا ګیټ کاونټر چې دی دا ما سره یو شکل ته برج دی یعنې پول دی د دې دواړو په منځ کې د قرغې کلاس او د پغمان کلاس په منځ کې ما سره یو برج دی چې د دواړو پرایویټ ډیټا هغه څه کار کوي اکسس کوي نو داسې هم تاسو کولی شئ ملګرو چې دلته کې راشئ دلته به تاسو ورته واخلئ INT مې واخیسته که دا زه چینج کړم INT ته دا ګورئ INT ته مې چینج کړه هغې نه پس به زه راشم دې ځای کې به هم د INT ته چینج کړم او دلته به زه راشم لاندې به ورته وایم چې کله دا میسج ته پرنټ کړه هغې نه پس بیا ته ماته ریټرن که څه شی ریټرن کړه د O1 یعنې د قرغې ډاټ کاونټر صحیح دی که نه counter plus که ماته O2 dot counter دواړه ماته کاونټر کړه نو دا ماته ټوټل ښیي چې څونه وزیټرز یا څومره سیاحتیان راغلي دي پغمان او قرغه وزیټډ کړې ده نو ملګرو که زه دلته راشم ورته وایم چې ماته سی اوټ که اوس دا نو که تاسو دا وګورئ زه دا رن کوم د دې به آوټپوټ ماته څه شی وي دا ګورئ دلته کې ما سره 11 لیکلي یعنې 15 او شپږ ما سره 11 شو خو زه به راشم دلته سمپل اول به دلته ورته وایم چې ته ما ته څه کار وکړه دې ځای نه به زه ورته وایم چې دا انډل کا تر څو نیو لاین ته راشي انډل او هغې نه پس به زه راشم دې ځای کې به زه ورته وایم چې ټوټل وزیټډ صحیح دی که نه ټوټل وزیټډ نو په دې شکل باندې دلته به تاسو دا ورته واخلئ اوس نو دا تاسو وګورئ ملګرو څومره ښایسته مزهداره پروګرام دی چې دا ټول وزیټران دي نو دلته ګوره قرغه وزیټډ 5 پغمان وزیټډ 6 ټوټل وزیټډ 11 که یو کمیږي یا یو زیاتېږي مثلا زه به راشم دلته به یې دې کاپي راواخلم دلته به یې لاندې پیسټ کړمه اوس دا پروګرام رن کوم دا تاسو وګورئ اتومات به زموږ په دغه کې په نمبرز کې به هم چینجز راځي دا اصل کې د پریکټیکل لایو اگزامپل د ملګرو د دې کوډ به هم زه په خپل فیسبوک صفحه باندې شیر کوم او دا زموږ سلمه ویډیو د سی پلس پلس نو سلیکټ اول کاپی به کوم او راشم سی پلس هغه ته خپل فیسبوک باندې ته
نو فیسبوک ملګرو که زموږ فیسبوک صفحه مو نه وي لایک کړې هغه حتما لایک کړئ او د هغې زموږ د کمپیوټر ساینس پوهنځی هم جوین کړئ دا ګروپ دی موږ سره زه به دلته پیسټ کړم او دلته به ټاپ کې ولیکم چې ویډیو 100 صحیح ده که نه نو دلته به زه ورته ولیکم چې ویډیو 100 کوډ نو دلته به ولیکم چې ویډیو C++ ویډیو 100 کوډ صحیح دی دا مو واخیسته او صحیح شو دا تاسو کولی شئ زموږ د کمپیوټر ساینس پوهنځي ګروپ نه یې هم ځان ته ډاونلوډ کړئ دا کوډ او سلایډز هم تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ نو ملګرو دا ګروپ حتما جوین کړئ نو زنده باد افغانستان تل دې په افغانستان که بیا هم چېرته په دغه پروګرام کې تاسو ته مشکل وي نو موږ سره حتما کانټیکټ کې شئ ملګرو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو کولی شئ خپل مشکل موږ سره شیر کړئ نو ښه وخت